ملګرو د موبایل په دې ټارچ کې چې کوم سیکرټ سیټینګ دی تاسو ته ځخایم چې تاسو په هغه کې څنګه خپل ډیټا هایډ کوئ څنګه په خپل تصویران ویډیوز په دې کې چې کوم دی یک دی یو لاک په ورکوي د لاک نفس چې دی کې ټول تاسو ډیټا پرتی فدی کې چې کوم دی ډیر سیکرټ سیټینګ دی راځي چې چل درته وخایم. السلام علیکم ملګرو زه محمد جوادي او څنګه تاسو ته موجود تاسو موبایل کې چې کوم ټارچ لایټ دی دا کوم شاته چې کوم دا لایټ دی په دې کې چې کوم دی ډیر زیات سیکرټ سیټینګ دی په دې کې دنه چې کوم دی تاسو خپل تصویران چې دی دا خېټ کول شي خپل ویډیوګان په دې کې خېټ کول شي په کومه طریقه به خېټ کو هغه د پاره څه پکارون دا ویډیو سره پوره وګوره په دې ویډیو په دغه طریقه تاسو زه پوره خایم. د دې لپاره چې کوم دی دا یو اپلیکیشن فقار د اپلیکیشن به تاسو څنګه ډاونلوډ کوئ د کوم ځای نه به ډاونلوډ کوئ دا ورته د ویډیو اخره کې خایم. تاسو په دې باندې کلیک کړئ چې کله تاسو په دې باندې کلیک کړئ تاسو کته چې په دې باندې کلیک کړئ تاسو چې کوم د سونو به اجازه غواړي په دې چې کله کلیک کړئ تاسو چې کوم دی شاته د موبایل چې کوم فلش لایټ دی هغه کیږي ون کیږي ملګرو دلته کې تاسو په دې کې بل یو چې کوم سیکرټ سیټینګ دی په دې باندې تاسو کله کلیک کړئ وړاندې زر به تاسو ته خید ته چې کوم دی لونګ فریس په دې باندې تاسو خید ته اکسس ورکړئ ته به لوخه دلته به کوم دی خپل لاک ورکړئ خو یاد ساتئ دا لاک چې دی د دې لاک چې تاسو یاد ساتئ ځکه چې دې ریکور کیږي دا لاک نه صحیح شولا مطلب دا چې تاسو نه پاسورډ چې دوباره چې کوم دی بیا تاسو اکم پروسس په نور اپلیکیشن کې دی کې دا نشته دی بس صرف یو ټیم چې دی دا لک په تاسو سره یاد ساتي زه ورکوم دلته 11 صحیح شو جی بیا 11 د نفس چې کوم دی دلته کوېسچن انسر دا یو باقاعده یو خبره پکې ده چې کوم دی ستا فیورټ گیم کوم یو دی کنه ته وته چې کوم دی یاد کی بس دلته ولا نوم ورکا دا دلته کې نوم ورکا ما گیم 1 صحیح شو جی ما دا نوم ورکا دا ماته یادي هغه نه پس کو زمانه فاصله لري په دغه یو طریقه باندې کوم دی دلته کې باقاعده تاسو کوم دی بیل سیزون اډ کول شي دلته تاسو ایمیج اډ کول شي دلته تاسو ویډیو اډ کول شي دا سیټینګ دی د سیټینګ نه فرست کوم دی تاسو خپل پاسورډ چې کوم دی هغه تاسو جنریټ کول شي چې کوم دا لوکیشن دی کوم ځای کې کوم تاسو ډیټا چې کوم دی دا کیږي خو د کیږي هغه تاسو کوم دی نه چینج کول شي صحیح شولا دغه نه فرست کوم دی دا فلش چې کوم دی فینګر چې کوم دی په دې کې من خبردار چې کله په دې کلیک کې تاسو کوم لا کړی دا په فینګر باندې هم کولاویږي دوباره بدلته کراشي په تاسو په نوټس باندې یا په ویډیو باندې کلیک کې دلته کې دا ویډیو دا باندې ما کلیک صحیح شو جی د کلیک کې دا چې کوم تاسو ویډیوز دی هغه ټول په دې کې لکه دې په دې کلیک کوم او دا یو ویډیو دا او دا زه لا کوم صحیح شو جی ټول نه یو لا کوم دلته کې دا راغله صحیح شو جی دغه دا یو ویډیو ما مخکې لا کړو دا یو ویډیو چې کوم دی بیا دوباره په دې کې راغله تاسو کته شي دغه زما ویډیوز پرتی دا ویډیوز د ګیلری نه ختم شوي زه دوباره بیا زما صحیح شو جی او دوباره بیا په دې باندې کلیک کوم تاسو کته شي چې ته په دې دنده کې سات کلیک کوم دلته یا دا راغی پیټرن راغی او دوباره چې کله ما دې فینګر شاته نه کوم دی دا فینګر ولګاو دی دا کولو اتوماتیک تاسو کته شي زه په دې دوباره کلیک کوم دلته چې کوم دی 11 دا لاک ورکول شم کو دا زه نو ورکوم شاته چې کوم فینګر ما په دې باندې ان کړل دی په دې دوباره بیا کلیک کوم او فینګر تاسو کته شي زه د فینګر ورم لاک زه په دې ورم تاسو کته شي دا واپس کولوي نو ټول نه زیات چې کوم دی بهترین اپشن پکې دا د فینګر دی ته نه چې کله تاسو بیا کوزه تاسو کته شي چې دا یو ټارچ کاری چې کوم تاسو مو چې دا چې کوم دی سره د موبایل د فلش لایټ ان کېدو بند کېدو بٹن یا اپلیکیشن کړ د اپلیکیشن به تاسو کوم دی را بشه پلی سٹور ته چې کله پلی سٹور ته تاسو راشه د پلی سٹور کې به تاسو کوم دی تاسو ورکه دلته کې ټارچ لاک پړومبي چې کوم دي تاسو دا ورکه تاسو به دا کولو کو ډیر ورکوټ اپلیکیشن دي تقریبا 3-4 MB اپلیکیشن دي ډاونلوډ به کې او دا چې کوم دي تاسو کله اوپن کړئ نو دا تاسو لاړ شي او خپل موبایل کې چې کوم تصویران دي کوم ډیټا د تاسو پته کې لا کول شي د تک چې کوم د سیمپل داخله پوي چې دا یو فلش لایټ دی هغه د پر استعمالي ځکه چې تاسو بس موبایل کې کوم لا کړ دي هغه ارچا تخکاری دغه چې کوم اپس د ښکاری ارچا د پته لري چې د په موبایل کې ډیټا ساتل ده نتا نه بیا پاسورډ غواړي په دې کې چې کوم دی هیڅ ته پته نه لګي صحیح شو جی کو دا ویډیو د اپلیکیشن تاسو وښوي دا ویډیو د سر لایک د اپلیکیشن ډاونلوډ کې ځان لا او دا شند ویډیوګانو کتل د فرض زمون چینل ځان سره سبسکرایب کړئ کو دا ویډیو تاسو وښوي دا ویډیو سره لایک کړئ